السلام علیکم دوستانو، له یو کوچنۍ وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې هر کس یې وکړي فورا یې دعا الله تعالی قبلوي. هر هغه انسان چې دغه یوه وظیفه د زندگی ورد وګرځوي او ډیره کوچنۍ او اسانه وظیفه ده، بیا چې هر دعا دی کوي الله تعالی به یې فورا قبوله کړي، چې هر حاجت یې وي الله تعالی به یې ورفره کړي. او د دغه وظیفې په کولو سره به انسان صاحب د کرامات جوړ شي، ولی به الله تعالی جن جوړ کړي. او صاحب د کرامات چې څه وغواړي الله تعالی یې ورکوي، او ولی د الله تعالی دوست د الله تعالی چې څه غواړي له الله پاک جل جلاله څخه الله تعالی یې هغه دعا قبلوي، هغه ناز یې قبلوي، الله تعالی هر هغه څه ورکوي چې دی یې غواړي. نو دوستانو، دا یوه وظیفه د وکړي، دا موقع له لاسه مه ورکوئ. دا وظیفه چې وکړي، چې کومه دعا وکړي دعا د الله تعالی قبلوي، چې په کم مقصد کې کامیابي غواړي په هغه مقصد کې د الله تعالی کامیابه کوي. چې کم خواهش د زړه پوره کول غواړي، له دغې وظیفې نه بعد به انشاءالله هغه خواهش به دې هم پوره کړل شي. او د دې وظیفې په کولو سره به د انسان الله تعالی جل جلاله و داسې رتبې ته ورسوي چې الله تعالی به له ده څخه یو ډیر معزز او د لوړې رتبې خاوند له ده څخه جوړ کړي. یعنې دا وظیفه انسان له مثلا له داسې حالت څخه چې له فرش څخه او عرش ته د کامیابی په لحاظ باندې دومره پورته کوي. دغه وظیفه چې هر چا کړې ده، دا وظیفه انسان ته هغه ناممکن کار ممکن کوي. یعنې داسې سخت مشکل وي، داسې سخت حالات وي، غواړي چې هغه ټول الله تعالی درته اسانه کړي، پریشانی دی الله تعالی یې ختم کړي، مشکلات دی الله تعالی یې ختم کړي، فقر مسکنت د دام په زندگی کې ډیر سخت غټ مشکل ده. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام ټول عمر له فقر له مسکنت څخه بے انتها زیات فقر او مسکنت څخه پناه غوښتې ده. نو موږ او تاسو به هم له هغه فقر مسکنت څخه پناه غواړو کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ورڅخه غوښتله. نبی علیه السلام په زندگی کې به دا ویل چې الله ماته دومره مال او دولت راکې، یعنې داسې چې مثلا په وږي نس باندې مثلا ماښام یې وخورم او سهار ته بیا الله ته مالک یې، مثلا بیا د روزي رسونکی ته یې. خو له هغه فقر و مسکنت څخه چې هغه انسان و کفر ته دروي، هغه انسان و داسې سخت حالت ته دروي، مثلا له هغه فقر څخه له هغه مسکنت څخه باید انسان پناه وغواړي. او نبی علیه الصلاة والسلام هم له فقر او له مسکنت بې انتها زیات مسکنت او فقر څخه پناه غوښتې ده. نو له دغه مشکل څخه هم د خلاصولو لپاره دوستانو دا یو مجرب عمل ده، ډیر کوچنی عمل ده، ډیره کوچنی وظیفه ده، هر کس یې کولی شي. دا داسې وظیفه ده چې مثلا چې په کمو کتابو کې راخیستل سوی، د کم کتاب د مثلا دا د هغه کتاب چې دلائل الخیرات ورته ویل کیږي، د هغه زړه بلل کیږي. لکه څنګه چې د ټول قرآن کریم چې مثلا زړه ده سورة یاسین ده، خو په سورة یاسین کې بیا کم هغه افضل توري هغه زړه ورته ویل کیږي. مثلا چې دا سورة یاسین د قرآن شریف زړه ور باندې بلل سوی ده، هغه دغه آیات سلام قولا من رب الرحیم، دغه چې دغه کم وظیفه چې ده دا یو درود ده په دلائل الخیرات چې د یو کتاب نوم ده، په هغه کې راځي، دا د هغه زړه بلل کیږي. نو کو دوستانو، دا ډیره بهترینه وظیفه ده، کوشش وکړئ دا وظیفه یو ځل وکړئ، نور کې نسی کوئ. د ازمایښت لپاره یو وار داسې مثلا وازمویئ چې څنګه وظیفه ده، لغه نه بعد د الله تعالی څنګه دعا قبلوي، لغه نه بعد د الله تعالی څنګه درته ممکن هغه ممکن حاجت ناممکن حاجت درته ممکن کوي، څنګه د له پریشانی څخه خلاصوي، څنګه د له فقر مسکنت غریبي له مشکلاتو په زندگی کې چې ته ورسره مخ کیږي له ټولو څخه د ساتي. دوستانو، هغه وظیفه در سره شریکه کوم، کوشش وکړئ له نورو مسلمانانو سره هم شریکه کړئ چې په وس می کېدو تر هغو ټولو یا ورسوي هغه انسانان چې تاسو غواړئ په یو مشکل کې ګیر له هغه څخه اخلاص شي. نو دغه وظیفه تر هغو هم ورسوي، په دې کې به تاسو هم ورسره په ثواب کې شریکان شئ. دوستانو، هغه وظیفه تقریبا په ورځ کې 100 واره وایاست، یا د جمعې مبارکې په شپه چې کله بیا 300 واره وایاست،
یعنې دا وظیفه په دا وختو کې تاسو کوئ، په ورځ کې هر وخت یې کولی شئ 100 واره بغیر له اوداسه ناست ولاړ روان مجلس کوونکي په هر وخت کې ویلی شئ. که یاد کړئ خو ښه خبره ده، که نه شئ یادولی د هغه سکرین شاټ مخته ونیسئ هم یا ویلی شئ. په ورځ کې 100 واره د جمعې مبارکه چې ډېره بهترینه شپه یي، په هغه شپه باندې بیا 300 واره وایاست. وظیفه دا ده دوستانو، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم. دغه وظیفه ده، مخته یې هم نیولی شي کې یاد کړئ خو په بها ځکه چې یاد شي هغه له انسان سره په دماغ کې پټ شي، بیا په هر وخت کې ویلی شي. نو دوستانو دغه وظیفه وه، له هغه نه بعد دعا کوئ، انشاءالله الله تعالی د دعا قبلوي. او زیاته دا وظیفه کول، ډیره کول، په دې سره انسان الله تعالی ته نږدې کیږي. کله چې انسان الله تعالی ته نږدې شي، د دنیا یو مشکل کار هم پر ده باندې تاثیر نشي کولی، د دنیا ټول مشکلات الله تعالی ور حل کوي. بیا الله پاک جل جلاله دی هغه هر ناز، هر دعا، هر حاجت پوره کوي، هر دعا یې قبلوي. نو دوستانو دغه وظیفه وکړئ، پر الله تعالی مسپارم دوستانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.